السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه مزول حق مخزال امید کوم چې خبر روغ جوړ وای. ورونو سایډ باندې به تاسو ته تصویران ښکاري. دا ماشومه جراح دا د 400 ده او چا د اختر په دویمه ورځ باندې حلاله کړې ده. په دې ملک کې موږ حیران دا یو چې دا ملک چې د کلمې په نوم باندې جوړ دی، خو د کلمې کم احکام چې دي، د کلمې کم د لاندې ژوند تېرول چې دي، په هغې کې دا ډېر زیات کم دي. زموږ ادارې چې دي د دې نه وړاندې هم څومره ماشومان دغسې ذبح شوي دي، دغسې جنسي زیادتي ورسره شوې ده، مړه کړي شوي دي، څه پکې سېځلي شوي دي. خو لیکن زموږ حکومت چې دی، زموږ ادارې چې دي، په هغې باندې خاموش دي. چا په دې باندې اکشن تر اوسه پورې اخیستی نه دی. مدام هم چې داسې مسله زموږ په ملک کې وشي، موږ هم په سوشل میډیا باندې دغه چغې وهو چې یاره دوی ته د انصاف میلاو شي. خو دا ځل هم هغسې زه وایم چې یاره دې خلکو ته د انصاف میلاو شي. خپل ګورنمنټ ته دغه مطالبه کوم، د خپلو هغې خلکو نه، کوم خلک چې په اسمبلو کې ناست دي، د هغوی نه هم دغه مطالبه کوم چې یاره تر کومه پورې به په دې ملک کې دغه ظلمونه کېږي. تر اوسه پورې خو صرف یو کس داسې وګرځوئ که نه چې هغه چېرته د عبرت نشانه وګرځي، یو پکې په چوک کې ځوړند کوي چې یاره هغه بیا څوک په دې ملک کې دغسې غلط کار نه کوي. که چېرته اوسه پورې په دې ملک کې د انصاف په طور فیصلې کېدی، نو هېڅکله به هم داسې حرکت چا نه کوو. خو دې ملک کې چې دی بې انصافي چلېږي، د انصاف فیصلې په دې ملک کې نه کېږي. زموږ مشرانو چې دا ملک آزاد کړی و، دا صرف د کلمې په نوم باندې آزاد شوی و، مسلمانانو آزاد کړی و. په دې کې دغه یو سوچ و، دغه یو فکر و چې یاره په دې کې به د کلمې د لاندې ژوند تېرول چې دی هغه به کېږي. الریډي موږ وګورو دې ملک کې د آزادولو کې زموږ مشران کم دي، علما کرامو، هغوی چې دی خپل جانونه قربان کړي وو. هغه د دې ورځې دپاره خو نه و چې یاره په دې ملک کې به دغسې زیاتي کېږي او زموږ ګورنمنټ چې دی، زموږ ادارې چې دي، هغه به خاموشه وي. که تر اوسه پورې چېرته یو له داسې سزا ورکړی شوی وی چې یاره هغه د عبرت نشانه غورځېدلی وی، په یو چوک کې هغه ځوړند شوی وی، هغه وجلی شوی وی، هغه ښه په سختۍ سره هغه وجلی شوی وی، نو زه وایم چې شاید اوسه پورې به بیا دغسې کارونه نه کېدل. آخر د دې ماشومانو ګناه څه ده؟ دا ماشومان چې دی دا دغسې وژلی کېږي، په دې باندې خو د الله تعالی حق نشته دی. نو انسان بیا څه کوي چې دا درندګان لګي او دا ماشومان چې دی دا وجني. نو کتونکو ډېر افسوس سره زه دا وایم چې یاره زموږ ګورنمنټ چې دی، زموږ ادارې چې دي، زموږ دا عمل چې دی، په دې کې کله هم داسې یو فیصله ونه شوه چې یاره هغه غریب عوام دپاره د انصاف وي. خو په دې ملک کې چې کله هم ظلم کېږي، زیاتی کېږي، نو د هغې مخنیوی چې دی هغه هېڅکله هم ونه شو. چا چې ظلم کړی هغه ونیوی شي، تر جیله پورې بوځي، خو په هغه هغه تر اوسه پورې چا له هم سزا ورنه کړې شوه. که چېرته سزا ورکړې شوې وی، نو اوسه پورې به داسې ظلمونه موږ به د خپلو سترګو باندې نه لیدل. او زه حیران دا یم که چېرته اوس هم زموږ ادارې چې دي، زموږ ګورنمنټ چې دی، دا په دې باندې هم خاموش پاتې شي، نو ډېرو ماشومان دغسې چې دی او ماشومانې چې دي هغه به ډېر د خپل ژوند نه چې دی لاسونه ووینځي. آخر زه سوچ کوم چې یاره دغې ماشومانو سره، د دغې ماشومان هلکان دي یا مطلب جینکۍ دي، د دو سره د چا درڅ ویمه چې یاره دا رانیوي او وژني. خو دا خلک، دا قوم داسې دی، د دوی سره چې کومې فیصلې کېږي، که هغه د مهنګایۍ په هکله دي یا نور څه قسمه چې دي، هغه به د خلکو کې ځای دی. او دا ښکاره خبره ده چې وچ ته اور ولګي، لامده ورسره لازمي سوځي. نو دغه مثال له دغې هم دی. که په دې ملک کې چېرته په انصاف فیصلې کېدی، نو هېڅکله به هم داسې ورځ موږ نه لیده. ستاسو د ویډیو د کتلو یو جهان مننه. اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.